څومره خواږه دي څومره ښه ملګري د محبت د ښار درانه ملګري څومره په ګرانه شي راټول صابره څه په اسانه شي خواره ملګري ملګرو ستاسو ورور آصف نواز سالارزه یم او دا مهال در سره د الپورۍ ډیګري کالج نه نیغ په نیغ یم بیا مې یو ناصافي را جوړه کړل د ټول ملګري لیکوالان ناسره په دغه ناصافۍ کې ولاړ دي د دغه ناصافۍ صدارت به چا کوي زموږ ډېر محترم شمشیر سواتي صاحب به کوي او دغه میلمه چې زموږ کوم ولاړ دی شاته ډېر ښایسته ترنم یې مو که لږ را مخامخ شه دیو پکې زموږ اعزازي میلمه اشرف الله درویش به زموږ اعزازي میلمه ملګري د خفه کېږي نه ځکه لاولنی ملاقات دی نومونه داسې زر زر نه یادېږي ټیک شو اربازه دغه نور ملګري خالد شانګله خان نو داسې چل به کوو اربازه چې د صدر په اجازه به شروعات ته وکړي بیا په مخه ځو نو خو دوه شعرونه به خپل وایي لنډ بس زه به یو دوه شعرونه ووایم صدر صاحب تاسو صرف نو د تا صابر صاحب شعرونه وویل نو ما ته صابر صاحب شعرونه را یادېږي چې څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري زما په دې ښار کې بلا دي د محفل ملګري او د چا خپې ماتې وي د چا لارې تملا ماته وه ما به تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري بل ملګری را مخکې کېږئ زر زر زه به راته یو شعر ډالۍ کوم وایي چې د شپې مزل کوي منزل ته رسي چې د شپې مزل کوي منزل ته رسي هغه پاتې دي چې تمه د سبا هغه پاتې دي چې تمه د سبا کوي ملګرو بل به را مخامخ کېږي شانګله خان را مخامخ شه چې دغه رڼا تر مونږه راورسي علم زده کړه د عمله کامیابي ده زړه صفا کړه د ګوګله کامیابي ده ای د حسد او د بغض په لار لاړې او د بغض په لار لاړې دغه لاره کړه بدله کامیابي ده چا ویلې چې شعرونه ناکامي ده شعر نه واخله تر غزله شعر نه واخله تر غزله کامیابي ده ډېر ښایسته شعرونه وي او دغه شعر زه زیات تر ویم لکه نن تاسو دا ماحول هم وینئ دومره په ستړي موږ دا پروګرام را جوړ کړ بیا هم داسې مسله ده وي وخت که دغه لارې د ورونو جوړې کړي دي نو موږ هم حوصلې ورته د غرونو جوړې کړي دي او یا غریبۍ خود به مو لورایه خلک پیژني نښې دې زمونږ په مخونو جوړې کړي دي بل ملګری دې را مخامخ شي چې دی را سره شعرونه وایي دا زموږ د نوي تنظیم یو غړی دی د رڼا ملګرو نوی غړی دی صدر صاحب اجازت دی یو شعر دی چې زه په هر انسان مین خلک په یو چا مین خلک په یو چا مین زه یم په ژوند مین خلک په ښکلا مین ډېر محترم خپل اعزازي میلمه چې زمونږ کوم د دې ناصافي دی ډېر ښایسته ترنم یې مو که په زړه پورې هغه له به راځو ملګري نو شعرونه را سره شریک که خواږه ډېره مننه چې د صدر په اجازه باندې دوه شعرونه درته ډالۍ کوم چې د شاخۍ تاخۍ غلام شي سړی چې د شاخۍ تاخۍ غلام شي سړی او دلته نو هله د مقام شي سړی او بیا وایي چې درویشه بس کا گنی سر به وخوري درویشه بس کا گنی سر به وخوري درویشه بس کا گنی سر به وخوري چې حقیقت وایي بدنام شي سړی اوس به داسې چل دی چې موږ خپل صدر صاحب له راځو خو په دغه دوه شعرونو چې یادېږي راته نن بې انتها باران ورېږي صدر صاحب یادېږي راته نن بې انتها باران ورېږي ډېر زر به لیونی شمه چې دا باران ورېږي او چې ته به یې لمده کړې ما به زر دغه آواز وکړو زما سره دې پټ شي که په چا باران ډېر محترم صدر صاحب لرالو یو دوه ټکې خبرې کوم وکړئ بیا شعرونه راته سره شریک کړو په تاسو من بیا سې ډېره زیاته مننه چې دغه ناڅاپي مشاعره کې تاسو چې دی ما له عزت راکړو زه چې دی تاسو صدر کړم زه هم داسې ټکه پکه لیکل کوم خو خپل لیکل چې دی هغه مې داسې مخې ته لا نه دي راوړي زه غواړم چې تاسو سره د صدام حسین لحاظ غزل چې دی هغه په ترنم کې چې دی شریک کم ستا د ناڅاپي مشاعره کې نو ستاسو اجازت دی ارشاد صدر ته به اجازت نه هغه به صدر بالکل بیا هم یو غزل وایه که دوه غزلې وایي نو موږ به ولاړ یو دغه شعر دغه غزل چې دی صدام حسین لحاظ هغه په ترنم کې چې نه چاته یاد وې نه لامده کړل چاله ما در پسې نه چاته یاد وې نه لامده کړل چاله ما در پسې خود چتلې نو یو سړی وړاندې د در پسې که ځمکه ودربم په دې خړ ماښامه در پسې که ځمکه ودربم په دې خړ ماښامه در پسې والله تیزاب بشي د خپلې خولې اوبه در پسې
ډیر ښه د شپې رانیوې او د ورځې د ګلاب څانګه وې د شپې رانیوې او د ورځې د ګلاب څانګه وې ځکه ماران او پرپر کې مړه کېده در پسې ځکه ماران او پرپر کې مړه کېده در پسې خو ته چې تلې نو یو سړی وړاندېده در پسې زمونږ څلو به ضرور ستا تعقیب کولو زمونږ څلو به ضرور ستا تعقیب کولو چې پرېوتلی نور به بیرته راخته در پسې خو ته چې تلې نو یو سړی وړاندېده در پسې څه قیامت خیزې حادثې وې د لحاظ په زړه کې څه قیامت خیزې حادثې وې د لحاظ په زړه کې خو د دیوال غوندې خاموشه رجېده در پسې خو د دیوال غوندې خاموشه رجېده در پسې خو ته چې تلې نو یو سړی وړاندېده در پسې نه چاته یاد وې نه لامده کړل چالې مه در پسې خو ته چې تلې نو یو سړی وړاندېده در پسې ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو کوم چې موږ سره په دغه ناصافي کې شرکت وکړو د دغه ملګرو یو جهان مننه او د بلې ناصافي پورې موږ له اجازت راکړئ د الله په امان